په پاکستان کې د جامعه علماء اسلامي ګوند مشر مولانا الرحمن وايي چې وسلوالو فعالیتونو ته د پښتنو ځوانانو هڅونه د مدرسو کار نه بلکې د پاکستاني استخباراتو کار و او د همدوی له لوري ورته وسلې ورکول کېدې څو افغانستان ته د جهاد لپاره لاړ شي. په خوست کې د ولایتي شورا پخوانی رئیس عبدالولي واحدزی د الرحمن د څرګندونو په اړه وایي چې په دې سره به د نړیوالو پام د پاکستان لوري ته واوړي څو فشار پرې وارد کړي او هغوی د افغان سولې لپاره رښتینې هڅو ته راوبولي. د مولانا الرحمن اړیکې چې د پاکستان له حکومت سره خرابې شوي دي او په دې وروستیو کې بیا ان تر دې حده را رسېدلي دي چې د پاکستان حکومت حتی د اسلام له دایرې خارج وباله او دا واقعا یو هیښوونکې خبره وه د خصوصا د افغانانو دپاره چې هغه واقعیت د مولانا الرحمن یا مولانا سمیع الحق او یا امثالهم دا ټول هغه سیاسي ټیکهداران دي چې یوه ورځ له حکومت سره جوړ یو شکل وایي او بله ورځ چې د حکومت سره مخالف بیا بل شکل وایي. خو په دې وروستیو کې هغه څرګندونې چې د پاکستان د حکومت خلاف وکړلې واقعا هغه هیښوونکي وي او هیله بخونکي وي د افغانستان د جګړې د پای دپاره. د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد ابراهیم منګل وایي چې نړیوالو په تیر کې هم پر پاکستان فشار راوړی خو بیا هم باوري نه دی او وایي ممکن د الرحمن خبرې د شخصي ګټو په خاطر وي. د افغانستان سوله معمولا په اوس حالاتو کې چې اوس کوم نړیوال او سیمهیز لیدلوری دی هغه یو سیمهیزه او نړیواله صبغه لري. طبعا هر چا خبرې په دې لویه پروسه کې دا خو د سولې یوه لویه پروسه ده د هر چا خبرې ممکن دومره اغېزمنې ونه اوسیږي او ممکن دا د حکومتونو د رسمي چینلونو د لارې نه مذاکرات دي هغه پر مخ بیول کیږي نو طبعا دومره مؤثرې خبرې شاید واقع نشي او زه دومره لیواله نه یم چې دومره تاثیر دی ولري. د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي بل استاد فطرت بیا په دې نظر دی چې د پاکستان اوسنی نظام چې د پوځ پر مټ ولاړ دی ممکن د سیاسونو خبرې پکې دومره اغیزه ونه لري خو له شک پرته چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې مستقیما لاس لري. مولانا الرحمن دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې هغه نن سبا د پوځ او د پوځي حکومت سره کوم حکومت چې نن سبا حاکم دی یعنی مطلق پوځي حکومت دی په یو سیاسي حکومت په نوم یو نظامی حکومت دی نو هغه هلته په خپل منځ کې دوی د پوځ او د مولانا د ګوند ترمنځ حالات ډیر خراب دي دوی منځ کې ټکر دی د سولې په پروسه تاثیر نه غورځوي ځکه سولې پروسه د دوو رقیبو داسې ډلو ترمنځ چې هغه یو بل ته خبرې ته نه حاضرېدل هغوی په خپل منځ کې روانې کړي یو طرف طالبان دی او امریکا ده دواړو یو بل ته بیخي خبرو ته نه حاضرېدل نو په هغوی تاثیر نه غورځوي. د پاکستان د جامعه علماء اسلامي ګوند مشر داسې وخت د افغان جګړې په اړه تازه څرګندونې کوي چې پخوا د نوموړي په شمول یو شمېر نورو د پاکستان سیاسونو په افغانستان کې جګړه روا بللې وه چې د دیني علماو او د افغانستان د خلکو له لوري رټول غبرګون سره مخامخ شوي وو او له پاکستان یې غوښتي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاس وهنه بنده کړي.